د 1999 میلادي کال د ډسمبر 28مه هغه ورځ چې د کابل په تاجبیګ ماڼۍ دننه شوروي ډاکټران د یو مسموم شوي ولسمشر د ژوند ژغورلو هڅه کوي، خو د همدې ماڼۍ د باندې د هغه نږدې متحدین د هغه د له منځه وړلو وروستۍ پریکړه کوي. دا د توپان یا سټورم 333 عملیاتو کیسه ده، هغه عملیات چې د افغانستان د تاریخ مسیر یې په څو ساعتونو کې بدل کړ. دا ورځ د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ له هغو برخلیک ټاکونکو او جنجالي ورځو څخه شمیرل کیږي چې اغیز یې نه یوازې د هغه وخت پر سیاسي جوړښت او دولتي نظام محدودې پاتې نه شوې، بلکې د هیواد پر سیمه ییزو معادلو او نړیوالو سیاسي رقابتونو یې هم ژور او دوامداره اغیز پرېښود. په همدې ورځ د افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند د خلقي څانګې مخکښ او د هیواد واکمن حفیظ الامین د تاجبیګ ماڼۍ په پیښو کې له واکه لرې او ووژل شو او ورسره د افغانستان په سیاسي صحنه کې یو نوی او پیچلی فصل پیل شو. د روایتونو له مخې د 1999 کال د ډسمبر پر 28مه په تاجبیګ ماڼۍ کې د غرمې د میلمستیا پر مهال د امین د هغه د کورنۍ غړو او نږدې چارواکو په خوړو او څښاک کې مسموم کوونکي مواد ګډ شوي وو. ویل کیږي چې دغه پلان د هغو پټو عملیاتو یوه برخه وه چې موخه یې د ماڼۍ د مستقیم برید تر مخه د امین کمزوري کول وو. هغه مهال د کورنیو چارو وزیر فقیر محمد فقیر هم ماڼۍ ته ورغوښتل شوی و. د دې د روایت له مخې حفیظ الامین د ناڅاپي مسمومیت له امله بېهوښه شوی و او یو شمېر نور میلمانه هم سخت ناروغه شوي وو. شوروي ډاکټرانو چې د حفیظ الامین د ترور له پټ پلان څخه په بشپړه توګه بېخبره وو، د هغه د ژوند ژغورلو لپاره نږدې 4 ساعته پرله پسې هڅې وکړې. هغوی د بیړنیو طبي اقداماتو، درملنې او مراقبت له لارې هڅه کوله چې امین له مرګوني حالت څخه وباسي. که څه هم ډاکټران وتوانېدل هغه تر یوه حده له فوري خطر څخه وژغوري، خو د امین روغتیایي وضعیت لا هم نازک او اندېښمنوونکی پاتې و. په همدې وخت کې په داسې حال کې چې د ماڼۍ په یوه برخه کې د یوه انسان د ژوندي ساتلو هڅې روانې وې، د ماڼۍ له دیوالونو بهر د هغه د واکمنۍ د پای لپاره وروستي پوځي ترتیبات بشپړېدل. ویتالوکسش چې په لیتوانیا کې زیږېدلی و او د شوروي ځواکونو د یوې ټانکي ټولۍ مشري یې کوله، د تاجبیګ ماڼۍ پر ضد د ترسره شوو عملیاتو له ژوندیو شاهدانو څخه دی. د هغه په وینا د عملیاتو له پیل وړاندې سرتیرو ته یوازې دومره ویل شوي و چې یو ځانګړی او ډیر مهم ماموریت په مخ کې لري. لاکسش کلونه وروسته د هغې شپې په اړه یادونه کوي چې کله د دوی ځواکونه د تاجبیګ ماڼۍ پر لور وخوځېدل. هغه وایي په لومړنیو شیبو کې د ماڼۍ د ساتونکو مقاومت تر هغه ډیر سخت و چې دوی یې اټکل کړی و. د ماڼۍ شاوخوا پوستو او دفاعي مورچلو پر برید کوونکو سخت اور پرانستی و، خو د شوروي ځانګړو ځواکونو او زغروالو قطعاتو د پرله پسې فشار له امله دفاعي کرښې ورو ورو ماتې کړې. د هغه په خبره هر څه په ډیرې چټکۍ سره روان و، داسې احساسېدل لکه د څو ساعتونو پیښې چې په څو دقیقو کې رامنځته کیږي. لوکسش زیاتوي چې هغه مهال ډیری ګډونوال نه پوهېدل چې د دوی عملیات به د افغانستان د تاریخ پر راتلونکي لسیزو څومره ژور اغیز وکړي. حفیظ الامین د افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند د خلقي څانګې له مخکښو او اغیزناکو شخصیتونو څخه و. هغه د 1988 کال د ثور له انقلاب وروسته د دولت په لوړو څوکیو کې ځای وموند او په چټکۍ سره د واک د مرکز پر یوې مهمې څیرې بدل شو. که څه هم شوروي اتحاد په پیل کې د ثور له انقلاب او د خلکو ډیموکراتیک ګوند له واکمنۍ ملاتړ کوه، خو د ګوند د مشرانو ترمنځ سیالیو او اختلافاتو له زیاتېدو سره وضعیت ورو ورو بدل شو. د 1999 کال په سپټمبر کې وروسته له هغه چې نور محمد ترکه له واکه ګوښه او لږ وخت وروسته ووژل شو، حفیظ الامین د افغانستان د ولسمشر او د ګوند د عمومي منشي په توګه بشپړ واک ترلاسه کړ. د امین واک ته رسېدل د هیواد د سیاسي بحران د پای پر ځای د لا زیاتې بېثباتۍ پیل وګرځېد. نوموړي د واک د ټینګښت لپاره پراخ امنیتي اقدامات پیل کړل. زرګونه افغانان چې د حکومت د مخالفینو، اسلام پالو، سیاسي سیالانو او یا هم د مخالف په شک تورن و ونیول شول. ګڼ شمېر کسان زندانونو ته ولېږدول شول او زرګونه نور د اعدام، ورکېدو او سختو تعقیبونو سره مخ شول.
د حکومت دغو سختو تګلارو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نارضایتۍ او مقاومت لمن نور هم پراخه کړه. په همدې موده کې د حکومت پر ضد وسلوال مقاومت ورځ تر بلې پیاوړی کېده. د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د دولت مخالفې ډلې فعالې شوې وې او د کابل حکومت د پراخو امنیتي او سیاسي ستونزو سره مخ و. شوروي مشرتابه په دې باور و چې د امین سیاستونو نه یوازې د خلکو کرکه زیاته کړې بلکې د خلکو ډیموکراتیک ګوند واکمني هم د سقوط له ګواښ سره مخ کړې ده. له بلې خوا په مسکو کې د امین په اړه ژور شکونه رامنځته شوي وو. د شوروي ځینو چارواکو ګمان کاوه چې هغه ښایي د شوروي اتحاد له بشپړ نفوذ څخه د وتلو هڅه وکړي او له لویدیځو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړي. که څه هم د دغو شکونو د حقیقت په اړه تر نن ورځې د تاریخ پوهانو ترمنځ بحثونه شته، خو د شوروي رهبرۍ لپاره د اندېښنې کافي وي چې پر امین خپل باور له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان په کلیو او ښارونو کې د حکومت پر ضد مقاومت دومره پراخ شوی و چې شوروي مشرتابه د کابل د کمونیستي حکومت د احتمالي سقوط ویره درلوده. د کرملن له نظره که وضعیت همداسې دوام کړی وای، افغانستان به د شوروي اتحاد لپاره په یو ستراتیژیک ناکامۍ بدل شوی وای. همدا لامل و چې مسکو د وضعیت د بدلولو لپاره د یو سخت او بېساري اقدام پریکړه وکړه. د 1990 کال د ډسمبر په 20مه نیټه د توپان 333 په نوم عملیات پیل شول. هغه عملیات چې موخه یې د حفیظ الله امین له منځه وړل، د واک بدلون او په کابل کې د داسې حکومت رامنځته کول و چې د شوروي اتحاد له سیاستونو سره بشپړه همغږي ولري. هماغه عملیات چې وروسته د تاجبیګ ماڼۍ تر خونړیو نښتو د امین د واکمنۍ تر پای او د افغانستان په تاریخ کې د یوه نوي او اوږد جګړهیز پړاو تر پیل پورې ورسېدل. تاریخ یادونه کوي چې 1990 کال د ډسمبر د 20مې نیټې په هماغه شپه د تاجبیګ ماڼۍ پر ضد د عملیاتو ترڅنګ شوروي ځانګړو ځواکونو او د هغوی ملاتړو قطعاتو د کابل یو شمیر مهم دولتي او پوځي مرکزونه هم تر خپل کنټرول لاندې راوستل. د دغو هدفونو له ډلې څخه د افغانستان د دفاع وزارت او د لوی درستیز مرکز هم و، ځکه د عملیاتو تراهان پوهېدل چې که د افغان پوځ لوړپوړي قومندانان د امین د ملاتړ او ژغورنې لپاره په چټک ډول منظم اقدام وکړي، د تاجبیګ ماڼۍ د نیولو پلان به له جدي ستونزو سره مخ شي. په هغه وخت کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګروال محمد یعقوب خان و، هغه چې د حفیظ الله امین نږدې کس او خپلوان هم ګڼل کېده. شوروي ځواکونو او د پرچمي ډلې ملاتړو هڅه کوله چې د پوځ د قوماندې مرکز فلج کړي او محمد یعقوب خان له صحنې لرې کړي، څو د امین وفادار ځواکونه د منظم مقاومت او مرستې توان له لاسه ورکړي. د عملیاتو پر مهال د پوځ د قوماندې د اړیکو پرې کېدل او د لوی درستیزۍ د مرکز تر فشار لاندې راتلل د دې لامل شول چې د امین د ژغورنې او د وفادارو قطعاتو د همغږۍ چارې له سختو خنډونو سره مخ شي. په همدې شیبو کې حفیظ الله امین چې لا یې هم باور نه کاوه شوروي اتحاد به د هغه پر ضد مستقیم اقدام وکړي، هڅه وکړه د پوځ له مشرانو او د لوی درستیزۍ له مرکز سره اړیکه ونیسي. خو د مخابراتي اړیکو ګډوډي او د شوروي ځواکونو له لوري د مهمو نظامي مرکزونو تر کنټرول لاندې راوستل د دې سبب شول چې د کابل د نظامي قوماندې سلسله په عملي ډول فلج شي. تاریخي روایتونو کې راغلي چې کله امین ونه توانید له لوی درستیز سره اړیکه ټینګه کړي، ورو ورو یې درک کړه چې د تاجبیګ ماڼۍ پر ضد روان برید د هماغه ځواک له لوري ترسره کیږي چې تر دې وړاندې یې ځان د افغانستان متحد باله. همداسې وه د 1990 کال د ډسمبر د 20مې نیټې په هماغه شپه کله چې د تاجبیګ ماڼۍ پر ضد د توپان عملیات په شدت روان و، په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت او د پوځ د قوماندې مرکز هم د سختو پیښو شاهد و. هغه وخت د لوی درستیز دفتر سکرټر دولت وزیري چې لا هم ژوندی دی د خپلو یادونو له مخې د هغې شپې وضعیت داسې بیانوي چې فضا په بشپړ ډول له ګډوډۍ، ډزو او اضطراب څخه ډکه وه. هغه وایي چې د ډزو غږونه یې د ودانۍ دننه واورېدل او کله چې کړکۍ ته ورنږدې شو نو ویې لیدل چې د دفاع وزارت په منځنۍ ساحه کې د وسلوالو نښتو او شدیدو ډزو صحنه روانه ده. د هغه په وینا وضعیت دومره ناڅاپي او ګډوډ و چې په لومړیو شیبو کې د پیښې د ماهیت درکول سخت و. دولت وزیري زیاتوي چې وروسته هغه د لوی درستیز ډګروال محمد یعقوب دفتر ته ولاړ.
د هغه په وینا کله چې دفتر ته داخل شو نو ویلیدل چې محمد یعقوب د خپلو روسي مشاورینو سره په یوه بیړنۍ جلسه بوخت دی. د ده په خبره فضا جدي او اندېښمنه وه، خو لا هم په بشپړ ډول د راتلونکو پیښو شدت نه و څرګند شوی. وزیري د خپلو یادونو په دوام ادعا کوي چې په هماغو شیبو کې د ناڅاپي پیښو لړۍ چټکه شوه او وضعیت له کنټروله ووت. هغه په دې باور دی چې د لوی درستیز پر دفتر د فشار او ګډوډۍ په ترڅ کې هغه روسي مشاور چې د افغان پوځ په داخل کې حضور درلود د پیښو په لوریو کې مهم رول درلود. د هغه په روایت دی داسې انګیري چې پر محمد یعقوب د برید او د هغه د بېځواکۍ په لور د تګ په بهیر کې د شوروي د نظامي مشاورینو مستقیم یا غیر مستقیم لاس و. د دغو پیښو په پایله کې د افغانستان د پوځ قومندي سلسله په عملی ډول فعال شوه او د هماغې شپې په جریان کې د تاجبیګ ماڼۍ پر ضد عملیاتو ته لاره نوره هم اسانه شوه. کله چې د 1990 کال د ډسمبر د 28 نیټې ماښام راورسید د کابل پر اسمان د جګړې سیوری لا ډیر دروند شوی و. د تاجبیګ ماڼۍ چې د حفیظ الامین د واک مرکز ګڼل کېده د شوروي ځانګړو ځواکونو د مستقیم او پراخ برید هدف ګرځېدلې وه. دا هغه شیبه و چې د توپان 333 عملیات خپل تر ټولو خونړي او پریکنده پړاو ته داخل شول. د شوروي ځانګړو ځواکونو قطعاتو د زغروالو موټرو، هوایي ملاتړ او همغږو ځمکنیو واحدونو په مټ پر تاجبیګ ماڼۍ سخت پرلپسې برید پیل کړ. د ماڼۍ شاوخوا دفاعي پوستې چې د افغان ساتونکو لخوا نیول شوې وې د لومړنیو درنو ډزو او چاودنو لاندې راغلې. د مقاومت شدت که څه هم په پیل کې سخت خو د شوروي ځواکونو د منظم نظامي تکتیک، درنو وسلو او چټک پرمختګ له امله ورو ورو کمزوري کېده. وروسته شوروي ځواکونه وتوانېدل چې د ماڼۍ بهرني خنډونه مات کړي او دننه ودانۍ ته داخل شي. له همدې شیبې وروسته جګړه له یوې بهرنۍ محاصرې څخه د ودانۍ دننه پوړ پوړ نښتې باندې بدله شوه. د ماڼۍ هر پوړ د افغان ځواکونو د پاتې مقاومت او د شوروي ځانګړو قطعاتو ترمنځ د سختو نښتو شاهده وه. د تاریخ په روایت کې راغلي چې د ماڼۍ دننه افغان ساتونکي که څه هم شمیر یې کم شوی و، تر وروستۍ شیبې پورې یې مقاومت ته دوام ورکړ. په همدې نښتو کې حفیظ الامین هم سخت ټپي شو او د جګړې د شدت او ګڼو زخمونو له امله یې ژوند له لاسه ورکړ. د هغه مرګ د تاجبیګ ماڼۍ د سقوط وروستۍ نښه وه. تر دې پیښې وروسته شوروي ځواکونو او د هغوی ملاتړو واحدونو د کابل پر مهمو دولتي مرکزونو بشپړ کنټرول ټینګ کړ. د راپورونو له مخې په همدې نښتو کې تر 200 ډیر افغان سرتیري ووژل شول او تر 1000 ډیر نور تسلیم یا بېوسه ونیول شول. د ځینو استخباراتي راپورونو په ځانګړي ډول د KGB د داخلي ارزونو له مخې په دې عملیاتو کې شاوخوا 200 شوروي سرتیري هم وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ویتالوکسش چې د شوروي د ټانکي واحد قومندان ووایي چې په سبا ورځ تاجبیګ ماڼۍ ته ولاړ. د هغه په وینا هغه څه چې ولیدل د یوې ښکلې او مجللې ماڼۍ له انځور سره یې هېڅ تړاو نه درلود. هغه یادونه کوي چې ماڼۍ دننه دیوالونه د مرمیو په نښو پوښل شوي وو، شیشې ماتې پرتې وې، فرشونه په ډزو سوري، په لوګي او وینو ککړ وو او د اور او چاودنو له امله د ماڼۍ ډیری برخې سوځېدلې وې. هغه وایي چې د ماڼۍ هغه وروستی انځور چې یو وخت د واک او قدرت نښه وه، اوس یوازې د جګړې، لوګي او ویجاړۍ نښه ګرځېدلې وه. د تاجبیګ ماڼۍ سقوط یوازې د یوې ودانۍ سقوط نه و، بلکې د افغانستان د سیاسي تاریخ د یوه نوي اوږد او خونړي فصل پیل و. حفیظ الله امین او د هغه نږدې وزیران تر وروستۍ شیبې پورې دې باور ته نه ورسېدلي چې هغه ځواک چې دوی تر ټولو نږدې ستراتیژیک متحد باله، هماغه دې د دوی پر ضد مستقیم نظامي عملیات پیل کړي وي. د امین د کابینې ډیری غړو په ذهن کې شوروي اتحاد د ملاتړ، مشورې او نظامي همکارۍ نوم و، نه د داسې ناڅاپي او خونړي برید. د کورنۍ چارو د هغه وخت وزیر فقیر محمد فقید چې د پیښو له ژوندیو شاهدانو څخه دی، په خپلو یادونو کې داسې انځور وړاندې کوي چې د هغه وخت باورونه څومره ژور او متقابل وو. د هغه په وینا موږ حتی پر افغانانو هم دومره باور نه درلود لکه پر روسانو، خو هم دوی همغه باور مات کړ، هم یې سیاسي او نظامي واک ونیوه او هم یې ولسمشر ووژل.
د تاجبیګ ماڼۍ تر سقوط او د حافظ الامین تر وژل کېدو وروسته د کابل د واک تله په بشپړ ډول بدله شوه. شوروي اتحاد د ببرک کارمل په مشرۍ یو نوی حکومت واک ته ورساوه. هغه حکومت چې په بشپړ ډول د مسکو له سیاسي او نظامي ملاتړ سره تړلی و. ډیر وخت نه و تیر شوی چې دا تحول د یوې بلې لویې پیښې پیل شو، د شوروي اتحاد د مستقیم نظامی حضور پیل چې وروسته د افغانستان په معاصر تاریخ کې د شوروي اشغال په نوم یادیږي. په همدې ترتیب افغانستان د یوې داسې جګړې ډګر شو چې د نړۍ د سړې جګړې د دوو زبرځواکونو د سیالیو تر ټولو توده کرښه ګرځېدلی و. وروسته د هیواد له ګوټ ګوټ څخه افغان مجاهدین د بیلابیلو سیاسي، مذهبي او سیمهییزو ډلو په بڼه راپورته شول. هغوی د شوروي ځواکونو او د هغوی د ملاتړ لرونکي حکومت پر ضد د یوه اوږد او خونړي مقاومت بنسټ کېښود. د غرونو، درو او ښارونو جګړې پیل شوې، جګړې چې نه یوازې نظامي وې بلکې ټولنیز، اقتصادي او انساني ابعاد یې هم درلودل. د کلونو په اوږدو کې افغانستان د یوې سختې جګړې میدان وګرځېد. کلیو ته بمبارونه ورسېدل، ښارونه ویجاړ شول او میلیونونه خلک له خپلو کورونو بېځایه شول. د ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو راپورونو له مخې د دې جګړې په اوږدو کې شاوخوا له 1 میلیون څخه زیات افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. میلیونونه نور ټپیان او معیوب شول او له 5 میلیونو څخه زیات کسان د کډوالۍ سخت ژوند ته اړ شول. تاجبیګ ماڼۍ د کابل د غونډیو په لمن کې ولاړه هغه خاموشه شاهي ده چې تر نن ورځې د ډزو اوازونه، د پریکړو دروند بار او د هغو شیبو انعکاس چې د افغانستان برخلیک یې بدل کړ لا هم له ځان سره ساتي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او که د دا ډول تاریخي روایتونو مینوال یاست نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې ورسره د زنګولي تڼۍ هم کېکاږئ او لطفاً له خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ.